یو شاګرد مې راته قصه وکړله چې په د څو قومونو په دشمنۍ کې یو کس ډېر ظالم و، ډېر ظالمه انسان و چې د مظلومه خلکو قتلونه یې کړي وه. نو هغه چې کله مړ شو او خاورې ته یې وسپارې نه قبر ته یې وسپاره او قبر کې کېښوده، نو د شپې ورته هماغه کس راغلی او کم کس نه چې کور کې غړي قتل کړي وه، نو هغه قبر یې څومره ډزه ویشتی و. نو مطلب قبر کې دنه دومره ډزې ویشتی و چې حتی مړی پکې لګېدلی و. نو تاسو په خپله سوچ وکړئ چې دومره ظالمه کېږئ ما، دومره غټ ظلم کار ځان نه مه جوړوه چې بله ورځ ستا قبر او ستا مړی څوک په ډزو باندې وولي. تاسو په خپله سوچ وکړئ که نه چې هغه مړی په ډزو باندې وویشتلی شي او دا ګواهي ورکړلی شي د خلکو په واسطه باندې چې دا ظالمه انسان و، نو د سره به فرشتې ایسته کوي، د سره به حساب و کتاب د الله په کوم سیسټم کې به اوسېږي، د الله په رحمت او که د الله په غضب، ضرور به د الله په غضب باندې اوسېږي. نو کوشش وکړه ځان دومره رحمدله کړه چې د بل انسان زړه آزار نه کوي، زړه یې درد نه کوي. ځکه خو مشران وایي که نه، وایي چې که د نیت وي د کعبې د جوړولو، که د نیت وي د کعبې د جوړولو، د بېوسه انسان زړه جوړ که کعبه ده، یو د بېوسه انسان زړه جوړ که دا داسې ده لکه کعبه شریفه دې چې جوړه کړې اوسېږي.